یوې ښځې سره چې واده کوئ رشته کوئ په هغې کې دا څلور صفتونه خامخا وګورئ خو دا څلور صفتونه پکې موجود دي رسول الله مبارک وي نکاح ورسره وکئ او یا د یوې ښځې سره نکاح د دغې څلور صفتونو په وجه باندې کېږي رسول الله مبارک وي لمالها ولنسبها ولجمالها یا د ښځې سره نکاح د هغې د مال او د دولت په وجه باندې کېږي دا فلانۍ ښځه ډېره مالداره ده او مال او دولت او جیداد دی دویم د هغې د نسب په وجه باندې د ښه خاندان ده د ښه نسب نه ده نو ځکه نکاح ورسره کومه او دریم نمبر کې د هغې د جمال په وجه باندې د هغې په حسن په وجه باندې چې ډېره حسینه او جمیله ده ځکه نکاح ورسره کومه او څلورم نمبر کې رسول الله مبارک وي ولدینها د دین په وجه باندې چې دینداره ده تقواداره ده الله والا ده خو رسول الله مبارک د مال خبره نه کوي رسول الله مبارک د نسب خبره نه کوي رسول الله مبارک د جمال خبره نه کوي رسول الله مبارک وي په دغه تمام شیانو کې رسول الله مبارک وي په دې ټولو کې دین له ترجیح ورکوي چې دین ښه تقوادار ده پرهیزګار ده دیندار ده الله والا د نکاح دی ښځې سره وکړه کو د مال او د دین مقابله راغله رسول الله مبارک وي دین له ترجیح ورکړه کو د نسب او د دین مقابله راغله رسول الله مبارک وي دین له ترجیح ورکړه کو د حسن او جمال مقابله راغله او د دین مقابله راغله رسول الله مبارک وي دین له ترجیح ورکړه ولې دا دین د هر چا نه اعلی دی ولې دا دین د هر څه نه اوچت دی دین په هر څه باندې بالاتر دی نو که ښځو سره نکاحونه کوئ بهتره خدا ده چې د هغې سره مال مي بهتره خدا ده چې جمال می بهتره خدا ده چې نسب می او د هغې دینداري م ښه وي کو کله د دین او د حسن مقابله راغله که نه نو به ترجیح دین له پکار د حسن جمال نه پکار نه ده